ډېر خلک د دغه خیالات نه د دغه وساوس نه پریشان دي یا چې شیطان د میش په زړه کې وسوسه پیدا کوي شیطان د میش په زړه کې خیالات پیدا کوي میشو دغه نه ځون څنګه بچ کوي دغه علاج ته شایدای او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبره کړې ده چې شیطان وسوسه د ماز د ایمان علامت ده دغه مطلب ته شایدای نو دغه نه د بچ کولې یو طریقه درته بیانوم تفصیل ان شاء الله مخکې تر شوی دی په ډېر کلیپینه کې دغه خبره راغلی ده په دا ونه تقریبا وطن نه بیانات مداسې کړي چې هغه توس کله ټول ور بیا د توس ټول مسله او حل شي صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دغه سوال کې یا رسول الله د میش په ځړینه کې د کفر شرک فسق فجور د ګناه مختلف قسمه خیالات ترسي نو چې کله هغه خیالات میش په ځړینه کې روشي میش هغه خیالات چاته په ژبه سره بیانولای نشي د یغه په مقابله کې چې کله میش هغه په ژبه سره بیانوي نو د یغه په مقابله کې میش کپیور کې وسويزي یراشي سکرواټ شي دا میش ته ډېر محبوب دی دا میش خوشاوي خو هغه خیالات وساوس چاته په ژبه سره میش نشي بیانولای نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې دا څه د پریشانۍ ولا خبره نه ده دا بالکل د ایمان علامت ده دا سه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د وسوسه متعلق د پښتنه وشول یا رسول الله د میش په ځګنه کې قسمه خیالات درسي د ګناه خیال درسي د کفر خیال درسي د شرک خیال درسي دغه حکم تشهید دغه علاج تشهید نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ذاک محض الایمان د شیطان وسوسه خیالات دا محض خالص د ایمان علامت دی نو چې ایمان علامت دی بیا د شیطان وسوسه د شیطان خیالات دا چې کله انسان ته روشي په غیر اختیاري طریقه باندې نو دغه د وجه نه دا سړی پریشان کیږي نه پریشانی دا کله نه وخلی چې او دا خو شیطان متوسوسه روچوله زه تشای کما چې کله سړی دا سوچینه کو بار بیا دغه علاج نشته دا خبره د ذهن او بوزه د شیطان خیالات دي وساوس دي رڅیو په دا باندې د پریشانی ولا خبره نه ده حضرت امداد الله مهاجر مکی نور الله مرقده د میش د سلسله ډېر غټ عالم تر شوی دی دغه خبره لیکلې ده چې دغه شیطان چې کوم انسان ته په زړه کې وسوسه ورچوي خیالات ورچوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم بیان کړی چې دغه محض د ایمان علامت دی دغه څه مطلب دی چې د ایمان علامت دی ځکه چې دغه وسوسه د شیطان عمل دی او شیطان دغه د انسان په زړه کې وسوسه ورچوي او شیطان د انسان په زړه کې د خیالات ورچوي دغه وسوسه پیدا کوي چې دغه انسان په زړه کې د خیالات ورچو چې په کومه طریقه باندې دغه منځنه یا دغه نیک عمل نه بالکل په ساید باندې شي سمجھاو کول د پر یو مثال درته بیانوم حضرت مثال بیان کړی دی یای چې شیطان د یو انسان زړه ته داخليږي چې د یو انسان په زړه کې ایمان وي چې د چا په زړه کې ایمان نوي شیطان یو سړی ته ورنږدې کیږي هنه دوا کورونه دي یو کور د مالدار سړی دی یو کور د غریب سړی دی د غریب سړی کور داسته چې یو دروازه نشته ګیټ نشته پردې لګولې دي ادنه غربت ته پکې دمره غاټی چې هغه باندې رضانه د دی چلیږي او یو د امیر سړی کور دی چې د یغه شاه جاندارا ش مضبوط کور دی بنگلې دو پدا کې د نن سره زار دي سپین زار دي جایداد دی مول دی ریپې دی پکې نو چې کله یو ډاکور چی دا د غریب سړی کور ته ورچی که د مالدار سړی کور ته دا ډاکو د مالدار سړی کور ته ورچی ځکه چې د غریب سړی کور ته ورشي یخته تشه په ولوس په نه ورچی یا یو چې تش روغله او تش لوړه دا ډاکو خیال کو چې زه د امیر سړی د مالدار سړی کور ته ورشه چې مو ته خو کم از کم څه پلوس رشي سره زر وخله سپین زر وخله مول جایداد دار وخله ما چې تشه خو ته حاصل شي نو لکه څنګه چې د یو ډاکو سوچ دا وی چې زه داسې کور ته ورشم چې په هغه کور کې د نن تشه موجود وي د غرنګ شیطان هڅه کله انسان ته وسوسه ورچوي د شیطان مقصد دا وی چې د یغ انسان زړه ته ورشه چې د یغ په زړه کې ایمان وي عام انسان زړه ته شیطان کله نه ورسي
چې هغه بې ایمانه سړی وي شیطان اته کله نه ورچي بلکې شیطان خو همیشه د یخ سره وي هغه کو داسې الټا چارې چې شیطان یې چې زه دغته د مو د ورتلک ضرورت هم نشته شیطان دا سوچ کو چې زه د داسې سړي زړه ته ورشم چې هغه لمونځ کو عبادت کو نیک عمل کو د شریعت مطابق چارې کو چې زه د ده زړه نه هغه ایمان روبس د د زړه نه هغه وسه چې کومه نیک خیالات دي تمنا دي نیکې چارې دي هغه زه نه روبس د په زړه کې خیالات پیدا کوي وساوس پیدا کوي داسې شکوک شبهات پیدا کوي چې هغه انسان په څه طریقه باندې د نیک عمل نه ووځي نو د نبی علیه الصلاة والسلام د فرمان مقصد دا دی چې دغه وسوسه د خالص ایمان علامت ده ځکه چې شیطان وسوسه د یو انسان په زړه کې پیدا کوي چې د یو انسان په زړه کې ایمان وي که چیرې انسان په زړه کې ایمان نه وي نو داسې زړه ته شیطان کله نه ورځي دا مطلب دی ذاک محض الایمان او دومره خبره چې کومه صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کړې وي یا رسول الله د مش په زرینا کې مختلف قسمه خیالات ترځي نو مش هغه خیالات په ځواب نه چاته نشي بیانولای دغه په مقابله کې کمیش په یوره کې وسويږي یراشي او سکرواټ شي مش هغه بهتر دومشته ا طریقه مشته خوښو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې دا د توس زبانه بیانوي دا د توس د نن ایمان د خبره بیانوي توس ته ایمان د خبره واضحوي چې کسا شیطان دې زړه ته یو خیال دروچو یو سوچ درته پیدا کو وسوسه درته پیدا کړه ا سیدو ا ځون ته خبره دو خدا وسوسه مخکې چاته بیانوم ځکه چې تو ایمان د نشي برداشت کولای تو غیرت د نشي برداشت کولای چې خبره چاته بیان کی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان مقصد دا دی چې کله تاسو ته په غیر اختیاري طور طریقه باندې شیطان داسې وسوسه دروچوي خیالات ترته پیدا کو نو په دا باندې پریشانه کیږئ ما دا د ایمان علامت ده ځکه چې شیطان خیالات وسوسه یک انسان په زړه کې پیدا کوي چې د یک انسان په زړه کې ایمان وي